صاحب شعر دی چې تا سرې سترګې له کومې مې کدې راوړي دي. ډېرو ملګرو به اورېدلي دا غزل زه اکثر وایم. تا سرې سترګې له کومې مې کدې راوړي دي، ساقي شونډو دي نورې ځای کې راوړي دي. تا سرې سترګې د کومې مې کدې راوړي دي، ساقي شونډو دي نورې ځای کې راوړي دي. او کڼوله مې د سوز ډکې نغمې راوړي دي، کڼوله مې د سوز ډکې نغمې راوړي دي. او ړندوله مې سیقلې آینې راوړي دي، ړندوله مې سیقلې آینې راوړي دي. او د شپې توره تیاره کې دوی هم دا سړی وجلی، د شپې توره تیاره کې دوی هم دا سړی وجلی. او نن یې ورله قبر له څېرې راوړي دي. د شپې توره تیاره کې دوی هم دا سړی وجلی، د شپې توره تیاره کې دوی هم دا سړی وجلی. او نن یې ورله قبر له څېرې راوړي دي. ممتاز صاحب شعر دی راوړي د شپې توره تیاره کې دوی هم دا سړی وجلی، او نن یې ورله قبر له څېرې راوړي دي. او راوړي ګواهۍ له مجامې د مقتول نه دي، راوړي ګواهۍ له مجامې د مقتول نه دي. مونږ ته له محتسبه هدیرې راوړي دي، راوړي ګواهۍ له مجامې د مقتول نه دي. مونږ ته له محتسبه هدیرې راوړي دي. او ته هره ورځ ما وژنې، زه بیا هره ورځ ژوندی یم. ته هره ورځ ما وژنې، زه بیا هره ورځ ژوندی یم. تا خپلې او ما خپلې تجربې راوړي دي، تا خپلې او ما خپلې تجربې راوړي دي. ته هره ورځ ما وژنې، مننه، ته هره ورځ ما وژنې، زه بیا هره ورځ ژوندی یم. تا خپلې او ما خپلې تجربې راوړي دي. او شعر دی چې بابا مې وې له جنګه زورورې دي خبرې، بابا مې وې له جنګه زورورې دي خبرې. مونږ دا ځلې ټوپکې نه نارې راوړي دي. بابا مې وې له جنګه زورورې دي خبرې. مونږ دا ځلې ټوپکې نه نارې راوړي دي. او شعر دی چې باداره وایي نور څه پاتې نه دي ستا قلنګ له، باداره وایي نور څه پاتې نه دي ستا قلنګ له. یو کس درله په موټي کې ایرې راوړي دي، یو کس درله په موټي کې ایرې راوړي دي. او دې کس له فقط لاس ورکه چې وځي له ګردابه، دې کس له فقط لاس ورکه چې وځي له ګردابه. صاحب تا خو ګرانې فلسفې راوړي دي، دې کس له فقط لاس ورکه چې وځي له ګردابه. صاحب تا خو ګرانې فلسفې راوړي دي. او څه خلکو هیڅ پروا د طوفانونو نه ده کړې، څه خلکو هیڅ پروا د طوفانونو نه ده کړې. او بلې د خپل نظر ډیوې راوړي دي. او شعر دی چې یو زیم چې پردو سیرو کې خپل مخونه ګورم، دا دې ظلمو ته ډالی دی چې یو زیم چې پردو سیرو کې خپل مخونه ګورم. هر قام ځان سره خپلې زمانې راوړي دي. یو زیم چې پردو سیرو کې خپل مخونه ګورم، هر قام ځان سره خپلې زمانې راوړي دي. او استاذه ته دې بند که د دروغو کتابونه، استاذه ته دې بند که د دروغو کتابونه. مونږ ټکو له سوچه سوچه معنی راوړي دي. استاذه ته دې بند که د دروغو کتابونه، مونږ ټکو له سوچه سوچه معنی راوړي دي. او ای راشه دا شعر عثمان الاسیار ته ډالی دی چې راشه احتجاج دی میخانه کې درندانو. ممتاز صاحب ای راشه احتجاج دی میخانه کې درندانو، لکور هرې اوړه کې پیمانې راوړي دي. ای راشه احتجاج دی میخانه کې درندانو، لکور هرې اوړه کې پیمانې راوړي دي. او مقصد چې امجده
یو شوخه می راغلی د قربت لا امجده یو شوخه می راغلی د قربت لا او د ځان سره یې غیږ کې فاصلې راوړي دي زه پیدا کړی خدای آزاد یم ملا مه کوه زه پیدا کړی خدای آزاد یم ملا مه کوه ته ما ته څه وې چې هغه مه کوه دا مه کوه زه پیدا کړی خدای آزاد یم ملا مه کوه ته ما ته څه وې چې هغه مه کوه دا مه کوه او نور ته هم وسنډوه ګوته چې رڼا مه کوه نور ته هم وسنډوه ګوته چې رڼا مه کوه سپوږمۍ ته هم کړه سترګې برندې چې ځلا مه کوه او لکه نو تا زما په خوله اډو یقین نه کوو لکه نو تا زما په خوله اډو یقین نه کوو لکه نو ما به تا ته نه وې چې پروا مه کوه لکه نو تا زما په خوله اډو یقین نه کوو لکه نو ما به تا ته نه وې چې پروا مه کوه او کله ناکله ځینو خبرو کې دلیل د لیوني زړه منه ځینې خبرو کې دلیل د لیوني زړه منه بعضې کارونو کې پوښتنه د هیڅ چا مه کوه ځینې خبرو کې دلیل د لیوني زړه منه بعضې کارونو کې پوښتنه د هیڅ چا مه کوه او امجده دا ولس کوي اجتماعي خودکشي امجده دا ولس کوي اجتماعي خودکشي امجده دوی له د ښې ورځې تمنا مه کوه دا غزل